د کهانۍ په شروعات کې مونږ ګورو چې یو جینۍ په زخمی حالت کې په وینو لت پت په یو سنسان صحرا کې منډې وهي او چانه د بچ کېدو کوشش کوي. دې پسې یو ګاډی شوی وي. د هغه ګاډي نه یو سړی راکوشي او دې ته د اوبو بوتل هم ورولي او ورسره تماچه هم. دا ډېره زیاته تږې شوې وي نو دا اوبه راوالي او ول اوبه وڅښي. اینه پس تماچې ته لاس کړي او په دې سړي باندې ډز وکړي خو دا سړی بچ شي. په اخره کې دا سړی دا جینۍ د خپل ګاډي لاندې راولي او ویې وژني. اوس دلته سین کټ شي او موږ ته یو بوبي نومې جینۍ ښودلې کېږي چې په یو صحرا کې په خپل ګاډي کې په سفر باندې روانه وي او دا دې ټایم کې خپل خور سره په موبایل باندې خبرې کوي. بوبي دې وخت کې خپل بوای فرند سره ملاوېدو دپاره روانه ده. د چا چې دې نه مخکې دې سره سلوک ښه نه و. دې ته خور وایي که چېرې ستا بوای فرند هم زموږ د پلار په شان وختو نو ته به ټول عمر زموږ د مور په شان په تکلیف کې تېری. خو دا د خور یو خبر هم نه مني او د رښتې له یو مقبله ورکول غواړي او دا هر څه سمول غواړي. په لاره دا یو پټرول پمپ ته ورسي کم کې چې شریف ولاړ وي. شریف دې له د بیر څکلو آفر ورکړي خو دا پکې هېڅ انټرسټ وانه لي. دا خپلې پیسې پی کړي او په مخ کې روانه شي. اوس هم د دې خور دې سره د هغه ملګري خلاف خبرې کوي او د دې د وجې بوبي له ډېره غوسه ورشي او دا اوور سپیډینګ شروع کړي. په لاره د یو شریف کار ولاړ وي چې هغه دا په اوور سپیډینګ باندې وویني. شریف دې پسې شي او دې ته د ودرېدو سګنل ورکړي نو د دې د وجې دا ودرېږي. دا چې وګورو دا هماغه شریف وي کم چې دې سره په پټرول پمپ کې د خبرو کولو کوشش کولو. شریف اول د دې ډاکومنټس وګوري او بیا ورته ووایي چې ته $1000 چالان شوې. نو شریف ته دا جینۍ ووایي چې د اوور سپیډینګ دپاره دومره زیات چالان دومره پیسې خو ما سره نشته. نو شریف دې ته ووایي چې ته رستو وګوره تا ضرور د ګاډي نه داسې څه غورځولي چې هغې سره زما د ګاډي هیډ لایټ مات شوی دی. اصل کې دې هېڅ هم نو کړی خو بیا هم ټول الزامونه شریف په دې باندې لګول. شریف د دې یو خبر هم نوري او ورته ووایي چې واپس لاړه شو او پټرول پمپ کې چې کوم ATM دی د هغې نه پیسې راوباسه او ستا واپس راتلو پورې به ستا ډاکومنټس او ستا فون ما سره وي. بوبي له په دې باندې ډېره زیاته غوسه ورشي او ورته ووایي چې دا څنګه قانون دی چې تا ما نه موبایل هم واخیستو. شریف هم لږ غوسه کې راشي او ورته ووایي چې ما ته قانون خولو ضرورت نشته به چې سمې درته ووایي هغه وکړه. خو دا جینۍ چې کله واپس پټرول پمپ ته راورسي نو دې ته وویلی شي چې دا ATM خو د یو هفتې نه بند دی. بوبي د دې د مالک ته خپله مسله بیان کړي او ورته ووایي چې زه شریف را ایساره کړی یم او ډېره غټه پرچې راله راکړې ده. د دې ځای د اونر بوبي ته ووایي چې ستا غوندې څو جینکۍ په دې یو هفته کې د چالان ډکولو لپاره دلته راغلي دي. نو د خبرو سره بوبي ته پته ولګي چې د شریف له اسې جینکۍ تنګول مزه ورکوي. نو بوبي شریف له سبق ورکولو فیصله وکړي او دې ځای نه بغیر چالان ادا کولو روانه شي او خپل موبایل او ډاکومنټس ورته هم په ځای پرېږدي. دلته چې بوبي د تښتېدو کوشش کوي نو شریف دا وویني. د بوبي په موبایل باندې د هغې د فرینډ کال راشي. شریف دا اوچت کړي او ورته ووایي چې یا به تا ته وروستو کال وکړي او دا موبایل یو بکس ته وغورځوي چې په کم کې نور ID کارډز او موبایل هم پرتې وي. شریف ټوپک راوالي او د بوبي په ګاډي باندې ډز وکړي او هیډ لایټ ولولي. نو د دې د وجې بوبي ودرېږي. شریف دلته راشي او بوبي ته ووایي چې ته د هغه ځای نه ولې راوتښتېدې. نو بوبي شریف ته ووایي چې پلیز ته زما په مجبورۍ باندې ځان پوه کړه. زه خپل بوای فرینډ سره ملاوېدو دپاره روان یم او که زه په ټایم ونه رسېدم نو هغه به ضرور په ما باندې شک کوي. شریف دې ته ووایي چې اوس خو ستا دې ځای نه تلل ګرانه ده ستا چالان خو نور هم زیات شو. شریف ډېر په عجیبه طریقې باندې د بوبي تلاشي اخلي او دا په دې باندې بالکل ښه نه لګي. شریف بوبي ته ووایي چې ستا لایسنس په ما سره وي ته چې کله هم جرمانه ادا کړې نو بیا به خپل لایسنس راوباسې. بوبي د دې ځای نه روانه شي خو شریف خپل ټوپک راوالي او بوبي له د ګاډي ټایر ولي. دې سره د ګاډي بیلنس خراب شي او په شګه کې نښلي. بوبي ته پته ولګي چې دا سړی ما نه پرېږدي نو د ځان بچ کولو لپاره هغه د دې ځای نه منډه کړي. دا دلته د چالان ادا کولو لپاره د یو سړي نه پیسې پټې کړي. بوبي دلته د دمې دپاره کښېني چې په دې کې یو ویټرس راشي او ورته ووایي چې دلته بغیر اډره کېناستل منع دي. نو د دې د وجې دا د کافي اډر ورکړي. خو په دې دوران کې شریف هم دلته راورسي نو دا زر پاسي او د واشروم طرف ته روان شي او دا د دې ځای نه تښتېدو بله لار ګوري خو دې ته لار میلو نه شي. خو چې دا وګورو نو شریف د دې ګاډي هم دلته راوستی وي. د دې ذهن کې یو آیډیا راشي. دا زر یو فون بوت ته لاړه شي او په 911 باندې کال وکړي او د دوی نه مدد وغواړي. خو دلته دې ته ډېره زر د اندازه ولګي چې دلته هم دا یو شریف دی او دوی به د مدد دپاره هم دا شریف رالېږي. نو دا زر خپل بوای فرینډ ته کال وکړي او د ټولو حالاتو نه خبر کړي. خو د دې بوای فرینډ په غوسه کې په دې باندې د دوکې الزام ولګوي. نو دا د یره نظر خپلې خور ته کال وکړي چې څنګه ورته خبره شروع کوي نو په دې کې د شریف اواز راشي. شریف دلته دې لپاره راغلی وي چې دې ته خپل موبایل او لایسنس واپس کړي. چې دا وګورو نو په دې ډېره زیاته حیرانه شي چې د یو سړي خوی دومره زر څنګه بدلېدی شي. دې ته هر څه نارمل ښکاره شي. نو دې د وجې دا خپلې خور ته ووایي چې هېڅ هم نشته دا زما سې وهم و. بل اړخ ته مونږ ګورو چې بوبي کم سړي نه پیسې پټې کړې وي هغه د پیسو په ټولو الزام په دې ویټرس باندې ولګوي او د دې بوس هم د دې یو خبره ونه لري او دا د جاب نه وباسي. دا جینۍ بهر په خفګان کې ناستې چې په دې کې بوبي راشي او دا د دې نه لیفټ وغواړي. دا جینۍ دې له لیفټ ورکړي او دا دواړه یو ځای سفر شروع کړي. دا دواړه خپلو کې خبرې کوي چې اچانک یو ډز وشي او دا جینۍ رسا په سر ولګي او هر طرف ته وینې خورې شي او د دې ویشتو والا بل هېڅ څوک هم نه شریف وي. خو دې ځای پورې لا هېڅ پته نه لګي چې شریف دا قتلونه ولې کوي. دغه وخت کې بوبي ډېره زیاته وارخطا شي ځکه چې د دې په مخ کې یو جینۍ رسا په سر په ګولۍ باندې ولګي او مړه شي
او د هغې وینې په ګاډي کې هر طرف ته خورې شي. د بوبي ډیر زیات د یاري د لاسه بیخي ساه بنده شي، نو دا ځان د نارمل کول لپاره ګاډي نه بهر روزي. خو چې وګورو شریف دې پسې را روان وي، نو دا زر د دې ځای نه روانه شي او دې دوران کې دې ته خپل خور کال راشي. دا زر خپل خور ته هر څه ویل غواړي، خو دې ته ډیره زر دا پته ولګي چې دا دې خور نه بلکې شریف دی، ځکه چې شریف د دې په موبایل کې بل نمبر د دې د خور په نوم سیف کړی وي. هم په دې یره کې دا روانې چې ناګهانه دې مخې له یو ټرک راشي. دا زر د ګاډي نه راکوشي او ټرک له لاس ورکړي. چې ټرک ودرېږي نو دا ورشي او د ټرک ډرایور نه مدد وغواړي او دا د ټرک ډرایور ته هغه هر څه ووایي چې کوم دې سره شوي وي. نو دې سره ټرک ډرایور ته پته ولګي چې حالات دلته ټیک نه دي، نو هغه د خپل ټرک نه یو ټوپک راوالي او دې دوران کې شریف هم دلته راورسي. دا ډرایور دا ټوپک په شریف باندې راواړي. شریف دې ډرایور ته ووایي چې د دې جینۍ خبرو کې مه راځه، موږ ټول سهار راس دې پسې ګرځو او دې اوس هم یو جینۍ مړه کړه، نو ته دا جینۍ ما ته په حواله کړه او ته زه د دې ځای نه. نو د ټرک ډرایور چې بوبي طرف ته وګوري نو هغه ته د دې د حالاتو نه دا پته ولګي چې شریف دروغ وایي او چل هم ډکې دی. خو دې دوران کې شریف ته مکمل وشي او دې دا ډرایور ولي او ډرایور هم دلته مړ شي او هم دې سره بوبي بیا خپل ګاډي کینی او دې ځای نه ځان وباسي. لږ وخت پس دا یو سنسان ګیراج ته ورسي. دا دلته ګاډي ودرېږي او ځان د پټول لپاره ځای ګوري چې اچانک دا د چا د خپو کشار ووري. نو دا زر یو اړخ ته پټ شي او یو لرګی راوالي او ناګهانه په هغه سړي حمله وکړي کم چې دې پسې را روان وي. د بوبي دا خیال راشي چې دا شریف دی، خو دا سړی دلته د ګیراج کې کار کوي. نو دا سړی بوبي ځان سره ګیراج ته نه بوزي. دا سړی بوبي له په زخمونو باندې پټۍ ولګوي او کافي م وله ورکړي. دې نه پس بوبي دې سړي ته خپل ټول حالات بیان کړي چې څنګه شریف دې پسې شوی دی. د خبرو اوریدو نه پس دا سړی بوبي ته وایي چې ته هم دلته ایساره شه، زه خپل بوس ته کال کوم او هغه به ضرور ستا مدد کوي او دا دلته ایساره شي. بوبي دې سړي نه د واشروم باره کې تپوس وکړي او دا سړی یو کمرې طرف ته اشاره وکړي. دا چې کله دې کمرې ته دننه لاړه شي نو دا څه ګوري چې د کار مکینک د سامان نه علاوه نور هم ډېر عجیبه عجیبه سامان پروت وي، مطلب چین سا او دغه شان نور سامان هم. دا ډېر زیاته حیران شي چې دلته دې څیزونو څه ضرورت دی. لږ ساعت پس په دیوال باندې دا نور جنکو آی ډي کارډز هم وویني. دې سره دې ذهن کې دا خبره راشي چې دا ځای چېرته شریف نه. دا لا دا سوچ کوي چې ناګهانه دې مخې ته شریف راشي او دا ډېره زیاته ویریږي. شریف دې ته وایي چې ته څه له سوچ کې، زه تا ته وایم که نه په د آی ډي کارډ چې کمې نمبرې وي د دې مطلب دا وي چې دا جنایت دومره لرې پورې تښتېدلې وه. د دې نه مخکې چې بوبي د دې ځای نه وتښتي نو هغه سړی وروسته نه په سر باندې ووخي کم چې دې ته ویلي چې زه په دې ګیراج کې کار کوم او دا بېهوشه شي. دا سړی هم د شریف ورور وي او په دې کارونو کې دې د شریف مدد کوي. دا دواړه سایکو وي. لږ ساعت پس بوبي هوش کې راشي، خو دا یو کرسۍ کې تړلې شوی وي. دلته شریف دې ته خپله کهاني شروع کړي او دا وجه ورته وښیي چې دې ولې جینکو نه دومره نفرت کوي او دا هر څه دې ولې کوي. اصل کې د ده مور یو ښه ښځه نه وي، هغې به خپلې عیاشۍ کولې او د دې د لاسه په وړوکوالي باندې دې دواړو وروڼو ډېرې سختې تېرې کړې وي. دې نه پس شریف دې ته یو چاقو وښیي او ورته ووایي چې دا چاقو ما د خپلې مور د سرمن نه جوړ کړی دی. د دې مطلب دا وي چې شریف خپله مور هم مړه کړې وي. دې نه پس دې د بوبي جبه ونیسي او په دې چاقو باندې په بې دردۍ سره کټ کړي او ورته ووایي چې په دې جبه تا ماته کنځلې کړې وې. بوبي ته دومره زیات تکلیف ملو شي چې دا یو ځل بیا بېهوشه شي. خو چې کله دا واپس هوش کې راشي نو دا څه ګوري چې د دې رسۍ کولو شوي. دا د کرسۍ نه راپاسي، دغه چاقو راوالي او بهر روزي. د دې دا مطلب نه چې شریف ته دې پته نه، خو اصل کې هغه هر جینۍ سره داسې کار کوي او هر جینۍ د تښتېدو کوشش کوي. اوس مونږ ګورو چې بوبي په تیاره کې هم هغه جینۍ په شان منډې وهي کوم چې مونږ په سټارټ کې کتلې او شریف په خپل ګاډي کې ناست وي او دې پسې روان وي او بوبي په منډو وهلو چې ستړي شي نو لاندې راپروزي. نو شریف د خپل ګاډي نه راکوشي او همدغه نورو جینکو په شان دې ته هم یو ګولۍ سره تماچه ورولي. د شریف دا خیال وي چې د نورو جینکو په شانتې بوبي به هم په ما باندې ډز وکړي، خو بوبي تماچه ځان ته راواړي او په ځان یې وچلوي. په دې شریف له ډېره زیاته غوسه ورشي او هغه د بوبي خواله راشي او ورته ووایي چې دا ګیم داسې نه دی، خو اصل کې بوبي ژوندی وي ځکه چې هغې تماچه په ځان نه بلکې هوا کې چلولې وي. خو چې شریف څنګه دې خواله راشي نو دا په هغه چاقو سره په شریف حمله وکړي او شریف لاندې راوغورځېږي او د تکلیف د لاسه فریادونه کوي. بوبي زر منډه کړي او د شریف ګاډي کینی او شریف هم د هغه د ګاډي لاندې راولي او همدلته شریف مړ شي. د دې نه پس دا واپس هغه ګیراج ته راشي او یو ټوپک راوچت کړي او د ثبوت دپاره یو څو آی ډي کارډز هم راوچت کړي. خو چې دا څنګه دې ځای نه راوځي نو د وروستو نه پې د شریف هغه رور راشي، خو په څه طریقې سره دا د شریف دا رور هم مړ کړي او د دې ځای نه ځان وباسي. په لاره باندې دې ته د خپل بوای فرینډ کال هم راشي. دا چې دا وویني نو دې له ډېره سخته غوسه ورشي ځکه چې په سخت وخت کې د دې بوای فرینډ د دې هېڅ مدد نه وي کړی. نو دا موبایل راوالي او لرې وغورځوي او بوبي ځان سره واپس لګول لپاره خپله ژبه هم راغښتې وي او د وورې په یو بکس کې ایښې وي او دا کهاني همدلته ختمه شي. اوس که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو دا ضرور لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو به د یو نوي ویډیو سره، تر هغې پورې د الله په امان.